د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تاسو لاندو مهمو خبرونو ته. پروان کې د طالبانو پر مرکزونو د آزادۍ جبهې د برید د درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټاپیان دي. د آزادۍ جبهه ادعا کوي چې د دې جبهې ځواکونو د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو چریکي برید کړی دی. د دې جبهې پنځشنبه د غبرګولي پر 26مه د صبح ورځپاڼې ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید تېره شپه پر 11:30 بجو د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو شوی دی. د خبرپاڼې له مخې په دې برید کې 3 طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټاپیان دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې برید کې د آزادۍ جبهې ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلور ته د کابل امنیه قومندانۍ وایي له دې وروسته پولیس په شخصي جامو کې د تلاشۍ حق نه لري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تر دې وروسته هیڅ پولیس په شخصي جامو کې په چیک پوینټ د درېدو حق نه لري. د کابل امنیه قومندان ولی جان حمزه ویلي چې هیڅ پولیس حق نه لري چې د یونیفورم له ویشلو وروسته په چیک پوینټ کې په شخصي جامو کې د پلټنې لپاره ودرېږي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د پولیسو لپاره د نوي یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوې ده او ویل شوي دي چې دا لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. خو تر اوسه پورې په کابل ښار کې لا هم پولیس د پخوا په څېر په شخصي جامو کې ولاړ وي او افغان حکومت د مدني ټولنې استازو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د 34 ولایتونو د مدني ټولنو له ښځینه او نارینه‌و استازو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د بیلو مسایلو په اړه خبرې شوې دي او ټینګار شوی چې افغان حکومت د مدني ټولنو هر ډول اصلاحي نظریات او نقدونه مني. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.